ثوابه په ملنګي باندې یادېږي، ثوابه د سترو سترو خلکو کور دی. سلامونه احترامات ملګرو، ډیره مینه د خپرونې مبارزې سره. زه یم مقر علي شاه دریاب. ملګرو نن راغلی یم ثوابه ته، او دا یو داسې تاریخي کلی دی چې دې کلي یو داسې د پښتو د اوازونو په دنیا کې یو داسې ځلانده نوم زیږولی دی چې هغه نه صرف په کوزه پښتونخوا بره پښتونخوا بلکې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې چې چېرته هم پښتانه ژوند کوي هغه به د هغوی د نامې سره اشنا وي. لکه وایي چې نه مې دلبري نه دلداري وکړه، هسې مې د ژوند سره خواري وکړه. او دغې سره سره چې ورک د سوال لیدل شه نه لیدل د دې نه ډېر ښه دي، لباسې خندا ده جړېدل د دې نه ډېر ښه دي. د دغې سندرو نه هغې چې کم شهرت موندی دی دا د وږمې کلی دی، مینی کلی دی. او نن به دلته د دې ځای د ځایي چې کم لیکوالان دي د هغوی سره به د هغوی په ژوند د هغوی په شخصیت او دغه شان خبرې به کوو. د دې علاقې په اړه باندې هم شعرونه به ترې هم اورو. دا خپرونه ملګري محمد ریاض او محمد سلیم ترتیب کړې ده. زه دوی ډېر زیات منندوی یم چې دا ناسته را جوړه کړه، ډېره خوندوره ناسته ده. او ملګرو ته به زه دا هم ووایم که څوک هم د پښتني کلتور ژوندی تصویر لیدل غواړي هغه د ثوابه ته راشي، ځکه چې ثوابه هغه زوړ کلتور چې کوم د پښتنو هغه پکې اوس هم ژوندی دی. نور علاقو په نسبت دلته ډېر زیات خلک په دې کلتور او په دغه څیزونو کې بوخت دي. زما سره زما ترڅنګ ناست دی زاهد زمان سحر صاحب او ورسره بیا ډاکټر جمشید صاحب دی. نو دوی سره به هم دغه خوندور بحث جاری وي. نو راځئ چې زاهد زمان سحر صاحب ته جمشید صاحب ته تود هرکلی وکړو. تاسو دواړو ته ډېر ډېر هرکلی. تاسو څنګه محسوسوئ سحر صاحب؟ کاري شاه صاحب ستاسو ډېره مننه موږ چې تاسو د ډېرو لرې نه تشریف راوړی دی او مینې ته راغلي یئ. او بیا زه د سلیم او د ریاض صاحب مننه کوم چې تاسو یې رابللي یئ. ستاسو خوږې خبرې ستاسو شخصیت لدې ستاسو د کمپیج چې کوم دی نو د دې نه موږ دغه کوو اخلو لکه کله کله یې زه ګورم نو ما ته اوس رایاد شو چې تا نوم واغستو، هسې تر اوسه پورې راته نه و یاده. نو بس موږ خو ستاسو شکریه ادا کوو چې تاسو دلته راغلي او ډېره لوی هم کړې ده. ډېره مننه. جمشید صاحب تاسو څنګه محسوسوئ؟ دغه مایک ښه ده، نږدې ده. ستاسو راتګ ډېره مهرباني وروره. او ستاسو غونته کې خلکو ته چې ګورو نو زړه م خوشحاله شي د پښتو خدمت کېږي. موږ یې په یو مخ کې کوو، تاسو یې په بل مخ کې کوئ. نو هر یو کار کې د انسانیت او د الله د مخلوق خدمت ته او د پښتو ژبه هم زموږ داسې یو غریبه ژبه ده چې د دې لاسونه خو نیسلو کسان کم شوي دي. چې ستا غونته کې داسې یو کس ته وګورو دوه لرې نه راغلی او تا د پښتو دا خبرې وکړې په دې مړه خوشحاله شم. او چې کوم ځای کې دا لیکلو والا ملګري وینو نو موږ دوه لیکل نه شو کولی، کم از کم دعا ورته کوو، لږ حوصله یې وکړو چې روغه شابسې تکړه شي او ماشاءالله ښه خبره ده. او ستاسو غونته کې د خلکو نه واورو نو خوشحاله شو. او تاسو سره مخکې تعارف نه شوی، بس دا ښه شو په دې باندې انشاءالله لیدلو شول او ډېر زیات خوشحاله شو ستاسو په راتلو باندې. او الله همت درکړه، قوت درکړه چې پښتو ژبې له صورت تر وسه پورې کیدی شي، خپل محنت وکړي او د دې هغه وجود چې باقي پاتې شي او وخت ښایسته شي د خیره. انشاءالله سره به خبرې کوو. انشاءالله خبرو دا سلسله جاري وي. ډېره مننه. سحر صاحب که دا راته ووایې چې د کم وخت نه لیکل کوئ، کله هم د پښتو ادب په میدان کې قدم ایښی دی او تر دې دمه څه کتابونه هم چاپ دي یا ناچاپه پراته دي؟ کتابونه هم نه دي چاپ کړي. زما والد صاحب باران صاحب شمس الرحمن باران زما والد صاحب دی او دغه تقریبا 13 کتابه چاپ دي. اوس هغه وفات شوی دی تقریبا دا دویم کال دی. او باران صاحب د پښتو ډېر زیات خدمت کړی دی. د کوټې ریډیو سټیشن نه باقاعده د هغوی پروګرام به او د پېښور د ریډیو سټیشن نه او بیا د ټي وي پښتو لکه پېښور دغه چې کوم ټي وي دی
پی ټي وي نه مطلب دا د پروګرامونه شوي دي بس کورنۍ معامله ده د کور نه راته په ورثه کې میلاو شوې ده او تقریبا د 71 کې ما ډومبې غزل لیکلو چې زما د والد صاحب د کتاب په آخري پاڼه باندې چاپ شوی و او د هغې نه وروسته مطلب دا دی چې بس لګیا یو خپل هغه هلې ځلې کوو. صحیح ډېره مننه. که جمشید صاحب راته دا ووایي چې تاسو د کوم وخت نه لیکل کوئ؟ خلک اکثر د علامه اقبال باره کې خبر مشهوره ده صحیح چې علامه اقبال چې ډومبې شعر کله ویلو نو بیا کې کتابونه لیکي چې کله دی څلورم جماعت کې نو د سکول کې دی فوټبال کو صحیح دا اسی یو خبر مشهوره ده کنه په خاص زمانه کې دغه علامه اقبال دی دور کې د لکھنؤ کې او مدراس کې په دې کې د مشاعرې ډېر زیات کیدي دا یو ډېر یو امپورټنت څه به ګڼل کېږي اوس خلک مشاعرې کینا او چې کینو ډېر چې تناویاته یو بیا چې ورلزینو هغه په خو شانته سوري نه وخت مونږ نه خو اورو کنه نو چې د ماشومان فوټبال کو نو دا پال چې کار دی نو لګي د نه پکړکای کې رادن نشه راغی د میټینګ به دغه کې پریوته او دغه وخت لکھنؤ کې مشاعره کېدل دغه د پارغي ترخه جوړوله هغه ټول پروفیسوران او ډاکټران او څوک چې تناست نو غي ډسټرب شو په دی باندې انو دا ماشومان بدن نه تل د سټاف روم ته د بال بوز دنه څوک راړي انو دا اقبال ته جوړ نه خوړی کول نه به بولډو خامخا هغه وردن نشته تاسو چې دا بال ځاخلم یو خپل غسره چې بای دا سکه ورسدي ګډوډ کړل چا غزار وکړي چا کنزل کړي تاسو دوه جره استادانو محترمانو داس غوسولو کې تاسو کم لازمی کار کو چې تاسو له ما کار خراب کو نغې کوته که څه چې بای منګه داسې ترخوا په دې موږ لیکلو ما خپل مشاعره د یاسبه مشاعره د تیارې کو نغې ورته ویل چې دوه ذخیره سب تاسو راته وایي کنه د ماشوم نغې ورته چې کب ګری تی زل میرے یار کے رخسار پر او استاد ورته چې کب ګری تی زل میرے یار کے رخسار پر هغه د مخ راوړو ته چې آسان خبره ده تب کې اس نے سر ہلایا وصل کے انکار پر اقبال دا خبر مشهور چې سلورم شروع کړی دا بالکل مونږ ته پته نشي چې کلم شروع کړی دا چې کلم مکمل او شوی دا شعرم لیکل دی او دا چې ترسو خپل مرګرو نه علاوه ډېر کم خلکو ته پته ډېر کم وته او دا پټ پټینو مثلاجی اسو سوسو کسان چې ته پته هغه باندې اسلام کومه هغه ته اوروم او هغه سره جمع کوم سید لیکل ته ډېر الحمدلله او خبره ضروره په سناسه شکل باندې ته وختو خدمت پکای تبلیغان وی کنه په سناسه شکل باندې دوره اغلار جوړ غواړي چې زمونږ دین صحیح شي کنه موږ په سناسه شکل باندې دوره کار کوو چې پښتو ته لګ مرسته ورکول کېږي. صحیح ډېر مننه ډاکټر صاحب ستاسو خوندورو خبرو سره به زه راځم ریاض طرف ته چې دا هم ملګرو یو ډېر ښه خطاط دی ډېره زیاته ښایسته خوشخطي ده او دغه شان د ادبي خلکو سره ډېره زیاته مینه لري د پښتو ادب سره ډېره زیاته مینه ده که دا راته ووایه چې دا ملګری د دې ملګرو په لیدو باندې زړه ته تسلي کېږي خوشحالېږي؟ بالکل جی دا یو خو زموږ مشران دي خواږه مشران دي او بل زه ډېره مننه کوم د ټولو ملګرو ځکه چې دا ماسخوتن ټایم دی او د جمعې شپې دي او په دې کې چې کم دی نو دوی مونږ سره چې کم دی د محبت او دغه ذریعه داره چې لکه مونږ سره دلته ناست دي زموږ ځای کې او زه د ټولو چې کم دی نو د زړه د کومې نه چې کم دی د دوی شکریا ادا کوم او باقي چې کم دی نو تاسو خبرو کړه خطاط بس دا خو زموږ ته چې کوای نو مخکې به سکولونو کې د خوشخطۍ یو پیریډ په خوشخطي یو شعر به استاد ویلي په د علامه اقبال داسې یو شعر ویلي چې هغې کې به یو سبق و بیا به موږ ته وایي چې دا خوشخطي کوئ بیا به موږ د هغې انعامات راکول که نه ایک دو نو هغې کې به اکثر زما یو ملګری و اجمل و نو زه به فرسټ وم هغه به سیکنډ و زموږ به اکثر دغه نو دا ورسه زموږ دا مشران زموږ استادان قدرمن چې کوم د هغې نه موږ ته میلاو شوې ده او اوس د سکولونو او دغه نه تخته یار څه ختم شوي دي نو خطاطان هم چې کم دی کم شوي زموږ معاشره کې او دا پوهه نه زموږ یو اسلامي دغه ورو دام په ختمېدو دی او د دې پروګرام توسط سره چې کومې خبرې رالې نو زه د ټولو مننه کوم ډېره مننه ستاسو هم ډېره مننه ډېره مننه سهار صاحب که دا راته ووایه وختي په خبرو کې چې کوم دی ریاض دغه ګیله کوله چې ډېرې زیاتې ټولنې دي د پښتو ژبې دپاره ډېر زیات کار کېږي خو بیا هم زموږ په نصاب کې
پښتو نشته. ماشومان مخکې به تقریبا لکه که ډېر نه وه نو د 5م ټولګي پورې به خامخا پښتو وه. په دې هکله که تاسو څه تاثرات دي؟ د پښتو د نشوالي وجه حالانکه زه ما د دا ځلې زمونږ د اساس کیسر سپیکر صاحب زمونږ د مرغوز نه دی. ما په فیسبوک باندې ما د فیسبوک په لاره باندې ما د واتساپ په لاره باندې ما د سټیج په لاره باندې دوی ته اپیلونه کړي دي چې باید تاسو پښتانه او خاص عمران هم ځان ته پښتون وایي. نو اوس تاسو حکومت ته نه پکار دادي چې تاسو په صوبه سرحد کې تاسو مکمل حکومت ته او په دغه پاکستان باندې ما تاسو چې مطلب یعنی حکومت ته نو تاسو پښتانه او تاسو د پښتو یوازې زمانه ده چې ګره زه پښتون ما او تاسو نه نو تاسو پښتانه تاسو د ژبه ده چې څنګه زموږ مورنۍ ژبه ده نو دا تاسو مورنۍ ژبه ده نو زه د دې تاسو د پیج نه هم اسد کې سرتا او د پی ټی آی حکومت ته دا خاص کوم چې په سکولونو کې د پښتو مضمون چې کوم دی لازمي مضمون وګرځي. بالکل هم پکار زما د هر سټیج نه ما دا आवाज اوچت کړی دی او په دې باندې ما د مورنۍ ژبو په ورځ باندې موږ د دې په هکله باندې بار بار دا ورځ مناو کړې ده. په هر دغه کې په هر کال کې د خیر سره هر کال کې موږ د مورنۍ ژبو ورځ مناو. موږ دا یو خبره هغوی ته په یاداشت کږدو خو لا تر اوسه پورې هغوی لکه قدم نه اخلي. پښتو اکیډمي کې پروګرام هلته مې د خپل کلام نه مخکې مې دا خبره وکړه چې باید تاسو دلته ټول پښتانه را جمع یو د حکومت هم د پښتنو دی نو لکه زه دوی ته خواست کوم چې مطلب دا د پښتو د لازمي ژبه کړي. زما خو د همیشه دپاره په لیکلو کې زیات دغه چې کوم ما زیات پښتو له زور ورکړی دی چې بهی او داسې مې پرې یو څو کتیم شته دا ما د ډېرې بېوسۍ نه ویلي چې پښتو د ماته د بابا نه پاتې اوس زه پښتو او پښتو ما نه پاتې ادیب اوزګار شاعر مجنون دی چې غزلې لیکي ما خو پخوا دي دا ویلي د پخوا نه پاتې. نو زه دا وایم چې که دغسې حالات وي نو لکه زمونږ په بره پښتونخوا کې افغانستان کې ټول نصاب په پښتو کې دی او په کوزه پښتونخوا کې لکه د پښتنو په حکومت کې چې کوم دی نو موږ په سکولونو کې او زموږ په تعلیمي ادارو کې چې کوم دی نو پښتو فوکدان دی لکه د میرې مور سلوکو سره کې. نو زه دوی ته دا خواست کوم چې د خدای دپاره که دا پیج چاته هم دا ملایږي نو د دومره شیر کوي چې دی د واکدارانو ته ورسي. بالکل بالکل زموږ هم دغه هڅه ده سحر صاحب چې هم د دغه خپل پښتو د دغه خپل کلتور د رنګونه تر لرې لرې ورسوو او د واکدارانو غوږونو ته هم دغه غږ ور ورسوو. راځو به ډاکټر صاحب طرف ته. ډاکټر صاحب دا راته ووایه چې غزل ډېر لیکئ نظم لیکئ په کوم صنف باندې ډېر کار کوئ؟ ډېر کار په غزل کوم. غزل مې خوښ ومي غزل لیکم هم دا بل چا غزل لازم ډېر خوند راکوي. نو کله ناکله خو پکې نظم راشي یا څه مصره راشي ټپه راشي چاربیته راشي رباعي راشي. ها چاربیته مې اوس پروسه کال نه سټارټ کړی دی الله جي په دغه باندې او چاربیته ډېر کمې دی ډېر کمې ده. پروسه کال د غندب کې پروګرام وغوښنه زه لاجی راتلون بس په لاره موږ په دغه خبره وکړه بیا ما ویل چې یاره دې نه پس زیات توجه له ورکوم بس هغه را شو دار شو دې کال کې ما یو ټکي د بالپن کاغذ سره نه جنګو او غزل مې ډېر خوښي غزل لیکم او غزل دار چا مې خوښي. صحیح ده او اوس وسره یې تاسو چې چاربیته هم لیکم چاربیته شروع مکړو پروسه کال بیا مې لیکلي خجي پروسه کال نه پس بیا مکرر ملاو شي. صحیح ده جوړای بس لاجی دلته یزال ته من بس صحیح او تاسو اوس وخت ذکر هم کوم چې ماته خپل شعرونه نه یادېږي او دغه معذرت هم کړی نو اوس شعرونو طرف ته راځو. د سحر صاحب نه شعرونه اورو. سحر صاحب سم راوړي دي بس کتاب نه به وایم موږ له په یاداش باندې نه راځي خو په یاد باندې وایم. خیر ارشاد جی ارشاد. دا غزل ماته ځکه د چې دا زما د زړه د دغه خوږ اواز دی.
زړګي ته نفس په بل دوراني ته بنې دوران به د دنیا داسې رواني ته بنې زړګي ته نفس په بل دوراني ته بنې دا دنګې ماڼۍ دنګې به داستان د ماضي وایي دا دنګې ماڼۍ دنګې به داستان د ماضي وایي کیسه به ستا د ژوندې په زباني ته بنې دوران به د دنیا داسې رواني ته بنې غرور نکړه دا چې د زما په سر بادا غرور نکړه دا چې د زما په سر بادا و بل براش بل بستا په شان ته بنې دوران به د دنیا داسې رواني ته بنې شاباس پلاس مطربا دا د غم تارونه چیړي شاباس پلاس مطربا دا د غم تارونه چیړي پردو کې د رباب دي ارماني ته بنې دوران به د دنیا داسې رواني ته بنې همدا د نسیم باد به په ښځو د قبر لګي همدا د نسیم باد به په ښځو د قبر لګي منظر د عاشقۍ به پې روښاني ته بنې دوران به د دنیا داسې رواني ته بنې زاهد زاهد به وایي خو زاهد به چرته نه وي زاهد زاهد به وایي خو زاهد به چرته نه وي غزل به د صحرا تل ګویاني ته بنې دوران به د دنیا داسې رواني ته بنې ډېر ښه سهار صاحب ډېر خوندور او ډاکټر صاحب ستاسو په ځای به زه غزل ویم خوښه همدا داسې دی سهار صاحب شعرونه دي چې راځه چې تش کړو وکړو یو بل ته د زړو خبرې راځه چې تش کړو وکړو یو بل ته د زړو خبرې زما په زړه باندې انبار دي د مودو خبرې او راځئ چې بیا زاړه یادونه کړو تازه یارانو راځئ چې بیا زاړه یادونه کړو تازه یارانو راځئ چې یو ځلې بیا وکړو لیونو خبرې او د سور منګینه مې په جام سکلي اوبه د ګودر د سور منګینه مې په جام سکلي اوبه د ګودر ما ته ساقي مه کړه د میو د پیالو خبرې او لیونی څه وشو په تا اورونه مه وروه لیونی څه وشو په تا اورونه مه وروه خدای خبر چا درته زده کړې د لمبو خبرې او غریبانان یو ښکلو لږه ګزاره به کوئ غریبانان یو ښکلو لږه ګزاره به کوئ د اور په بیه وي بیخي ستاسو د خلو خبرې او په ما د شاتو او شکرو بارانونه وکړه په ما د شاتو او شکرو بارانونه وکړه ما درته غوږ ایښې کوه شابه لیلو خبرې مننه په ما د شاتو او شکرو بارانونه وکړه ما درته غوږ ایښې کوه شابه لیلو خبرې او وقاره ما پکې د مینې جواري بایللې وقاره ما پکې د مینې جواري بایللې په ما اورونه لګوي د پسرلو خبرې ډېره مننه